السلام علیکم کتونکو ستاسو په درانه حضور کې نن له یو بل ویډیو سره بیا حاضر یو. نن به په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته سریش څنګه جوړیږي یا بوند وچشته تاسو به ډیل دلی بوند یا سریش چې موږ د کتابو د جوړولو په شکل کې یا پوسټان لګول یا پیناپلیکس کم ټیم لګو دا په دغه کې ډیر استعمالېږي او سره سره د باکس په تیاری پر سر کم هغه د سوزل کېدو شی په هغه کې د استعمالېږي. سوال دا دی چې دا علاقه دوی دلته څه خوښه کړې ده دا خلک چې کوم له پنجاب له ښار له قصور سره راغلي دي په دا ایریا باندې چې د سنځاوي د دوکې په مابین کې د اسیب صاحب چې دغه یونټ مالک دی دا به موږ ته راشي دلته د نور اته یونټان نور هم ستا چې د دوی ملګري دي په دغه ایریا کې د لید د دوی د کینې مطابق چې خشکي دلته ډیره د سریش لپاره ترګو د موضوع علاقه وي چې هلته خشکي وي ولې چې نمي وي بیا سریش ښه نه جوړېږي. نو د سریش لپاره اول ور دوی موږ ته دا ویل دي چې کومه چمړه چې د پنجاب له مختلفو ښارونو له ملتان له قصور له لودرې له هغه ځای چې کوم وخت سیالکوټ چې کوم جاکټان څپلۍ یا په نور اشیا کې کوم چمړه استعمال کړي چې کوم لاغه څخه بچاو ټوکړي وي هغه را مټیریل چې د کار نه وي بیا هغه د ټرکانو په ذریعہ باندې دلې راځي او دوی ته دوی د کول مطابق یو ټرک دوی ته په 1.5 لک روپۍ باندې الوږي دوی به موږ ته راشي چې دا له دغې چمړې زه د سریش په څه طریقه جوړیږي. نو موږ به د پوښتنه کوو سیل پروسس له کومه ځای څخه شروع کیږي اول خو دا موږ ته چې دا کومه د چمړې ټوکرې دي هغه او د هغه بعد بیا له دغه سره نورې کومې کاروایي کیږي چې هغه زموږ ته بیا سریش رامیلاوږي او دلته په نورو یونټانو کې هم سیم په دغه طریقه باندې دغه کار کوي. اسیب صاحب په خپل موږ ته وویل چې دا چمړه چې کوم د پنجاب دا ټوکرې د پنجاب مختلفو شورو راځي ترګور د مخه موږ دغه راخو بیا دا ښه ټوکرې چې کوم وي او چې ډېرې بیکاره یا نور ربړ مبړ پکښې لاغوز صفا کوو بیا د کټ په شانې ورته جوړ کړي دي چې په دوغ کې دوی اچي بیا له دغه بعد بیا اخی په یو دوه کسانو باندې کوم له دوی سره لیبر دی د سیمټ تالابونه جوړ کړي دي په هغو تالابو کې اوبه مخکې اچولي او دغه د چمړې هغه ټوکرې پکې څي او پر دغه باندې په دغه تالاب کې څلور چونې هغه د موږ کور و دیولو ترکو هغه چونه هم سره چې له اوبو چونه او سره میکس کی او په هغه کې بیا دا چمړه اچي د دوی د کینې مطابق چې اته څلوېښت غنټې یعنی څلور ورځې جوړیږي دغه چمړه په دغه د چینې په اوبو کې پرته دا دوی په لرګیانو په ذریعه باندې سیخي هم او پر اړې پر اړې هم چې کوم وخت اته څلوېښت غنټې یا څلور ورځې پرسي بیا دوی له دغه تالاب بیرته دا چونه راکاږي او پر مځکه پر یو ځای باندې هلته اچي چې هغه وچه سي ګرته چمړې څه پکې پرتې وي هغه ګرې راچي او دارنګه تالاب صفا کېږي او تالاب ته بیا نور مال هم ولوږي دا بیا پر یو میدان باندې اواري دغه چمړه ونمر ته پرته وي و هوا ته پرته وي چې کوم ټایم دا وچه سي د وچې بدنګ بعد بیا دغه رنګه د دوی د اختلو یو کټ یو شی جوړ کړی دی چې لیبر بیا هغه د چونې والې چمړه چې وچه سي بیا یې اخي بیا یې تاسو هلته ویناستئ چې یو ډېر غټ دیګونه دي چې بیخي زموږ تر سوچ ډېر غټ دي عام د خوراک والي دیګونه نه دي بیا په دغه کې په دغو دیګو کې دا چمړه ور اچي او دیګونه زنده کوي او له دغه سره و دغو دیګو ته بیا اوبه هم ور اچي دا تر سره پورې راډکوي او له دغه بعد بیا په دغو دیګو پسې دوی اور بلوي دا کوم د چمړې کوم ټایم دوی دا بیکاره چمړې وي یا چې دوی دا سریش جوړ کړي اپاته خراب مټیریل چې کوم وي او بوس دوی راواخلي هغه بیا دوی په مځکه باندې وچوي هغه مټیریل چې کوم خراب هغه بیا دوی راخلي په دغه باندې اور بلوي او په دغه باندې ډېر ښه زبردسته اور بلوي تقریبا د دوی د کینې مطابق چې اته غنټې دغه اور په دغو دیګو پسې بلي چې په کوم کې هغه چمړه پرته وي یا له اوبو سره ډک وي اته غنټې متواتر دغه د اور شغلې یا د اور لمبې د دغه دیګو لاندې بلي او وختن په وختن باندې پر دغه باندې ذمہواره خلک
هغه کارګر هغه یې وختاً په وختاً چې کوي ګوري چې په دا کې د اوبو کمبود نشي را. که چیرې د اوبو کمبود راشي نو بیا چمړه سوځل کېږي او چې ډېر وسوځل کېږي بیا تاسو ولیدل بیا له دوی له غذا هغه په هغه باندې اور بلي. دغه هغه چمړه ده چې دوی په دغو دیګو کې اچولې ده. اوس تقریبا د دا 5-6 غنټې سوي دي چې اور په دا پسې بل دی او دغه رنګه دوی وختاً په وختاً ودغه ته اوبه ور اچوي. کوم ټیم چې دا اور پسې بل وي د دغو چمړه چې کومه ده دا په دا اور کې ویلې کېږي او دغه رنګه خراب شیان چې دي هغه په پای کې پاتې کېږي. نو بیا دوی سوکه چې کوم ټیم 8 غنټې پوره شي بیا د هغه چې کوم دا اوبه وي داسې یو جل غوندې یو شی جوړ شوی بیا یو بل قسم تالاب وي بیا راړي هغه کې اچي د دې ګوزې راکښته کوي. چې کوم ټیم دیګ 8 غنټې وشي بیا دیګ سوړ شي 3-4 غنټې بعد بیا دوی هغه چې کوم جوړ شوی سریش یا پلاله جوړ شوی نه هغه له هغو دیګو څخه راړي او په دغو یو تالاب غوندې ځای کې اچي او هغه بیکاره چې آخري کوم خراب مال وي هغه بیا څي په هغه بیا دوی اور بلوي. د 2-3 غنټو بعد چې ښه ساړه شي بیا هغه سریش لاندې د نل غوندې یو ځای ورته جوړ کړی بیا یې رااخلي د باټلۍ په شکل کې غټ تالونه دي. په دغو تالو کې بیا هغه لیبر راړي ور اچي او دغه تالونه دوی په هغه سریش په هغو اوبو باندې چې پر سر باندې وي خراب مال لاندې پاتې شي هغه راړي دا تالونه په یو لیول باندې په ډکوي. دا تالونه پراته دا یو شپه په تېره شي دا رنګه شي لکه هغه موږ چې جیلي جوړو دا رنګه کلکه شي. ولې چې دا د ایشېدنګ بعد د سړېدنګ بعد بیا په دغو نریو تالو کې چې پرته وي چې شپه په تېره شي چې لمر یې ووي هوا یې ووي بیا دا شي لکه جیلي بیا لکه کلفي چې موږ راکاږو بیا دا رنګه د اوبو لاندې ګرمې اوبه په هغې کې کښېږدي بیا چې راځي کې بیا دوی له دا تاله څخه ډېره ښه راوځي. بیا دا رنګه یو غالب وي پر هغه باندې دوی دا تال الټه کړي چې کوم ټایم دا جیلي غوندې نما غوندې دا شی وي دا چې پاتې شي دا ماشین کښېږدي بیا دا رنګه 4 کونجه ټوکرې جوړېږي د وچېدنګ دپاره بیا دوی داسې کټان غوندې نما غوندې شیان ورته ایښي دي پر هغه باندې اچي بیا تقریبا دا په یوه ورځ کې دا رنګه وچوالی کوي. دغه وچ سریش کوم دی دا بیا پر کټانو باندې د وچېدنګ بعد یو پر بل باندې کټونه ایښي د ایریې له کمیله وجیزه دا تقریبا اوس تاسو ویناستئ چې د یوې ورځې بعد تر غالب راوتلی دی اوس بالکل وچ دی. چې کوم ټایم یو د دوی پوه کس چې کوم وي هغه یې وګوري چې کوم ټایم دا وچ وي نو بیا یو ځای ته وړي. که چیرې خشکي دلته مه وای نمي وای نو بیا دوی نه وچېږي. ولې د پنجاب علاقه د دوی په دغه نه د خوښه چې هلته نمي ډېره زیاته ده. زموږ بلوچستان علاقه دا د دوی لپاره موضوع په دغه چې دلته خشکي بیخي ډېره زیاته ده دا سریش ډېر زر وچېږي ډېر زر وچوالی کوي او که چیرې پرخه پر وشي یا باران پر وشي دا بیا ډېر خرابوالی کوي. د وچېدنګه بعد بیا یو مخصوصه ځای وي دا دوی له هغه کټانو چې د چترۍ نما غوندې جال پر جوړ وي له هغه ځای راپورته کوي یو ځای یې څوي او باقاعده چې که چیرې په هغې کې لږ د خرابو ټوکړه وي یا واښه یو شی ورسره شنت وي نو هغه هم ځینې څوي د هغه صفایي کښي. دا سریش اوس تقریبا د دوی د تجربې مطابق اوس تقریبا تیار دی. دا اوس بالکل کلک دی وچ دی د دغه بعد بیا په ګونۍ کې لویږي او دوی یې دا سریش بیا چې اوبو ته ور واچوي بیا دوی لوند شي له دغه ځای بیا دوی کتابونه پوسټان هر څه پکولی شي. بیا د هر یونټ څخه دغه رنګه یو خپل ځای دی د ګونۍ په شکل کې بیا لیبر هغه یو غټې بیلچې دي چې په ګونۍ کې اچي ګونۍ په ډکوي. موږ هم خپله یو کوشش سره کړی وي چې موږ یې هم واچوو چې د دغه څه طریقه یې ښکار وي. دغه ګونۍ باقاعده په یو خپل ترتیب ډکېږي یو غټ لرګی غوندې شی په دا یې سخي ولې چې دا د کینه وسخي نو بیا په ګونۍ کې دوی ډېر لږ راځي. کم از کم د دوی د کینې مطابق په یوه ګونۍ کې 50 کیلو ور اچي بیا یې پر یو ځای باندې مخصوص په یو ځای باندې ایږدي هر یونټ په خپله د دغه بعد چې کوم دا مال تیار شي بیا نو دا د پنجاب وخواته روانه شي. دوی دا یې 50 کیلو چې کومه ګونۍ ده دا تقریبا 4000 روپۍ قیمت لري.
د دغو کې په کوالټي کې خاص فرق نه وي مګر په کلر کې کله کله لږ فرق راشي ولې چې یو ځای کله اور ډېر پر بل شي یا په چمړه چې کومه له هغه ځای سره راځي هغه رنګداره چمړه وي نو کله نیمه سوروالی یا ژړوالی هم لري. دغه رنګه د هر یونټ والا خپل چې جوړ شوی مال دی هغه بیا وګونیانو ته ور اچي او له دوی سره له هر یونټ سره د دوی سره یو کانټه هم پرته وي. په هغه کانټه کې دا وزن کتل کېږي چې کوم وچ مال دی دوی کوشش کوي چې د هغه وچ مال چې له رنګه معلوم دی چې بالکل وچ دی بیا د 50 کیلو قدر کوم د دوی پیمانه ده هرې ګونې ته ور اچي. دلته په کانټه باندې هم معلوم دی چې دوی 50 کیلو پرکوي او بیا د دغو ګونیانو خولې باقاعده تړل کېږي پر یو ځای باندې. نو بیا مازدیګر وي بیا هلته لاریانې راځي او د لارۍ په شکل کې د هر یونټ مال چې وي هغه به دغه لارۍ ته ور اچي او د پنجاب په خواته بیرته